چې دغه شان مشرکان راغلي دي او حمله په مدینه منوره کې ستاسو څنګه خوښه ده چې دوی راجمع شو نو چې کوم هغه صحابه دي چې د بدر د غزا نه پاتې شوي دي ځوانان دي ځینې هغه چې بدر کې شامل شوي خو د شهادت ډېر لوی شوق دی لکه حضرت حمزه صاحب دې ټولو رایې دا ورکړه چې رسول الله میدان ته وځو د دوی سره مقابله کوو یو جماعت مشرانو صحابو رایې دا ظاهره کړه چې ای د الله رسول زموږ تجربه ده د انصارو چې څوک زموږ مدینه منوره باندې حمله وکړي او موږ کورونو کې د دې ځای نه خپله دفاع کوو موږ کامیابېږو او که موږ میدان ته وځو نو بیا موږ شکست خوړلی دی نو ښه به دا وي چې دلته د دې ځای نه خپله دفاع وکړو زنانه به موږ له اوبه راوړي روټۍ به راکوي د کور د سر نه به کاڼي ورئ په کافرانو باندې ماشومان به هم کاڼي ولي نو څه تعاون به د دې شي څه به زموږ جنګ شي نو زموږ تجربه دا ده چې دغه شانې دفاعي جنګ کې موږ کامیابېږو او په تعرضي او میداني جنګ کې موږ شکست وکړو د حضور علیه السلام خپله رایه دا وه چې دفاعي جنګ وکړي لیکن د دې ځوانانو دا خبرې چې واورېدې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پاڅېد دی وایي په هغه ذات مې د قسم رسول الله چې پتا یې قرآن نازل کړی چې تر څو پورې میدان ته تللی نه یم او په دې توره مې د کافرو سره جنګ کړی نه وي خوراک به ونه کړم روټۍ به ونه بل صحابي پاڅېد ای د الله رسوله ته ولې موږ د جنت نه منع کېږو پرېږده چې میدان ته لاړ شو جهاد وکړو شهیدان شو جنت ته داخل شو ډېر د جذباتو اظهار دی وکړو نو حضور علیه السلام کور ته داخل شه د مازدیګر مانځه نه بعد او دوه زغرې واغوستې تورې راواغوسته اسلحې راواغوستې راووتو دې وخت کې دوه صحابو دې ځوانانو له زورونه ورکړه چې ګوره تاسو اصرار پر رسول الله وکړو په کار دا وه چې تاسو حضور علیه السلام خپلې رایې ته پرېښې او دا به ته ویلې وې چې ستا څنګه رایې رسول الله په هغې به عمل وکړو دا اصرار ستاسو مناسب نه و نو چې حضور علیه السلام راووتو نو دوی ورته وایي ستاسو خوښه د رسول الله کوې میدان ته به لاړ شو کوې دفاع کوو نو دفاع به وکړو حضور علیه السلام وایي د الله نبي چې یوارې اسلحه واچوي هغې وخته پورې بیا نږدې چې څو پورې جنګ نه یې کړی نو اوس به ځو زر کسان د حضور علیه السلام سره برابر شو او دوی روان شو رایه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ته ورکړه صاحب د رایې دا دی چې ډېر شجاع او بهادر انسان دی او د جاهلیت په زمانه کې دا ډېر مالدار او متنعم انسان چې دوی کله روان شو شیخین یو مقام دی هلته یو زړه په سترګو ړنده بوډۍ یهودی او یو زوړ بوډا په سترګو ړوند یهودي هغې اوسېدلو نه هغه وجې نه هغه ځای ته شیخې وایي دلته چې ورسېده پیغمبر علیه السلام حکم وکړو چې معاینه وکړي د صحابو چې کم عمره صحابه دي او بالغان نه وي هغه جنګ ته نه بوځو دا واپس کړي په دې کې څه صحابه نابالغ وو لکه عبدالله بن عمر صاحب شه برا ابن عازب رضی الله عنه شه څه نور دی واپس کړه د دغه ځای نه چې تاسو ته اجازه نشته په دغه وخت کې چې دوی معاینه کوي نو رافع ابن خدیج رضی الله عنه دام نابالغ دی دا د ګوتو په دې څوکو باندې ودرېد داسې نیغ چې دا قد مې بلند کاره کېږي او چت کاره کېږي او حضور علیه السلام دا ووایي چې دا خو غټ دی او دا به ځان څه بوځو د خپو د ګوتو په څوکو ودرېده حضور علیه السلام چې داسې وکتل مسکیا شي چې د څومره شوق دی د جهاد سره چې د ګوتو په څوکو ولاړ دی پیغمبر علیه السلام ورته وایي نورو صحابو شفارس وکړه چې ای د الله رسوله رافع ابن خدیج تیرانداز دی تیراندازۍ کې ډېر ماهر دی که دته اجازه وکړي نو دا به اخلي هلته حضور علیه السلام شوق وکړ ته د ګوتو په څوکو ولاړ دی هلته شفارس وایي زه تا ته اجازت دی ته لاړ شم په دې کې سمره ابن جندب رضی الله عنه خپل پلار ته وایي پلار یې سکلی دی پلندرې دی وایي پلاره زما ملګري ته رافع ابن خدیج ته اجازه میلاو شو د جهاد او زه پاتې شم زه خو د هغه نه څه کمزوری نه یم زه د هغه نه تکړه یم په پرزولو یې راوړم خو زه به پاتې کېږم نه زه به زوی حضور علیه السلام ته ورغی چې زما زوی سمره خو داسې وایي حضور علیه السلام یې راوړی چې په پرزونې ورولو دواړه په دغه مقام کې په پرزونه وروستم رافع ابن خدیج رضی الله عنه راوغورځو دی او له پسې نه کېناست
ځینې علما دې کې وایي وخت کې ورته وویل چې رابعه ستا خو هسې منظوري شوې ده الله تبارک ته ما د ځان راوغورځوه چې زما منظوري وشي او زه جهاد ته لاړ شم هغه د ځان راوغورځوه دی ولا پسې نه چت کېناسته ودې کته رسول الله سره د قویم طاقتور حضور علیه السلام وایي تا ته اجازه ده دا دوه نابالغو ته اجازه وشوه د دې نه سوا نور څومره چې وو هغه ټول د دغه ځای نه واپس کړل حضور علیه السلام دو صحابه یو حضرت انس صاحب او یو مونس صاحب ته لېږلي د کافرانو د حال د معلومولو لپاره چې تاسې حال معلوم کړئ چې کوم ځای ته راورسېدو څنګه نو هغوی وایي چې رسول الله ډېر قریب راغی وایي ښه بیا یو بل صحابي ولېږه چې ته پوره د دې حال معلوم کړه د دوی طاقت تعداد هغه صحیح اندازه ولګولو حضور علیه السلام له مخې نه راغی چې دونه 3,000 کسان دي دونه آسونه دونه اوښان 15 ښځې دومره طاقت نو حضور علیه السلام بیا د دې نه هاخوا چې ورغی د جنګ نقشې جوړه کړه دا د خالي شپه ده ماسخوتن هلته رسېدلي دي ځکه چې احد د مدینې منورې نه 3 میله کې دی فاصله کې نو مازدیګر د مانځه نه وروسته روان شوي بیا لار کې دا معاینې ځای په ځای چې نږدې شولو نو دلته عبدالله بن ابی رئیس د منافقانو خپلو ملګرو ته وایي جدا یې کړه 300 کسان راځئ راځئ دا جنګ نه دی دا ځان هلاکت ته غورځول د موږ په ځان تنګ نه رسول الله زموږ مشورې نه مني موږ مشران یې تجربه کار یو ځوانانو مني راځئ چې واپس شو دی د دغه ځای نه واپس صحابه ډېر پوهېږي هلکه مو واپس کېږه جنګ نه کې مه کوه چې زموږ ډله د ما لږه درنه کاره کې نه دا خو ځان هلاکت نه ګزارې دی د 300 کسانو سره د دغه ځای نه واپس شه باقي 200 کسان په دې کې هم څه منافقین پاتې وو خو لږ لږ نو وروسته بیان راشي چې هغې له خوب نه ورته نو دوی چې کله ورسېدل پیغمبر اسلام د جنګ نقشه جوړه کړه اوس هم د فن حرب ماهرین کافران د دنیا ټول دا وایي چې د حضور علیه السلام نه په فن حرب کې زیات ماهر هېڅوک نشي کېدی ځکه چې د احد کومه نقشه جوړه کړې ده نو د دې نه ښکلې نقشه نشي جوړېدی 50 کسان تیرانداز د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په امارت کې دی په جبل رومات باندې کېنول چې تاسو په دې باندې کېنئ چې د دې وروستو طرف نه به موږ کافران چېرته رانشي که موږ غالب کېږو که مغلوب کېږو خو تاسو به د دې غر نه راکوزېږئ نه چې څو پورې موږ تاسو ته اطلاع درکړې وي او دومره تاکید یې په حکم مبصرین وایي که چېرته موږ شکستو خورو ټوټې شو مرغان ګورئ تاسو چې راځي او زموږ غوښې خوري هم به تاسو نه راکوزېږئ چې څو پورې تاسو ته اطلاع در رسېدلې نه وي د دوباره راکوزېدو دی وایي ښه نور صحابه دغه شانې 15 حصو باندې وګرځول لکه د جیش دا میمنه ده دا مشقمه ده او د مقدمه ده او د مؤخره ده او د جوف دی نو او د هرې یوې حصې ځان له خپل امیر دا مقرر شو صفونه جوړ شو په دې کې اول میدان ته ابو عامر راهب چې ځان ته راهب یو حضور علیه السلام ورله نوم فاسق ګرځولی او ابو راهب فاسق دا د حنظله رضی الله عنه پلار دی پلار یې د کافرو د طرفه راغلی او بچی د حضور علیه السلام سره د مسلمانانو سره تللی دی د دې نه مخکې د اوس قبیلې سردار نو دی راووتو میدان ته او اوس قبیلې ته اواز وکړه هلته کافرو ته ویلي ابو سفیان ته چې زه تاسو لاړ شم او اوس قبیلې زه ولدم او ما ورته خبر وکړه دا به ټول زما طرف ته راځي زه له دې سردار پاتې شوی یم د هغې ما سره ډېره مینه ده او اوس قبیلې ما خو پېژنئ زه ابو عامر راهب یم ستاسو مشر هغې ورته ټول په یو اواز وایي چې ابو عامر فاسقه موږ ستا سترګې نه یې ښه ستا سترګې نه خوشحاله پروا دې نه کوو مشر پاتې شوی څه دی ډېر خفه شو ډېر خجالت شو ځکه د خلکو ته به ډېرې غټې خبرې کړو یو فرد هم په دغه طرف ورنه راغی تر دې چې هغه خپل زوی هم هغه طرف ته ډول ونه کتل چې دا څه د دې نه وروسته دې میدان نه ووتو طلحه ابن ابي طلحه دا د کافرانو مشر دی او صاحب درایي دی او ډېر پهلوان ماهر د جنګ میدان ته راووتو
اعلان کوي مسلمانانو طرف ته متوجه شئ. او مسلمانانو تاسو ته خپل پیغمبر ویلي دي چې موږ په دې توره کوم کافر قتل کو هغه به جهنم ته ځي او د دې کافر د تورې نه کوم یو مړ شو موږ به جنت ته ځو. دا یې درته ویلي دي؟ بلکل داسې راته ویلي. ښه تاسو کې داسې څوک شته چې هغه راشي او زما په دې توره زه قتل کوم جنت ته ورسوم، یا په خپله توره ما قتل کړي او ما جهنم ته ورسوم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ درود د بوت نصیب چې گزار به علی رضی الله کو دا خپل او داسې گزار کو او د دلن خلاص او عورت اخکارش علی رضی الله دا ساکت وګړي. حضور علیہ السلام وی ولې ولاړی علی وی حیا راځي رسول الله عورت اخکاری به ول عورت پټ کو او یو گزار چې بل ورکنو دا کفاره نیمه یو طرف ته لاړ او نیمه بل طرف ته لاړ. دویش مبارزی په احد کې شوي دي. اول دا اول بل کافر دغه شانتي راغلو. حضرت حمزه رضی الله عنه طرف هغه دا تقریر وکړ تاسو کې داسې څوک شته چې زما مقابله وکړي. حضرت حمزه رضی الله عنه چې دم ولا گزار اور کسره دي افا گزار دا کینه بل راووت به ورته بل صحابي مصعب بن عمر سے هغه قتل کړ. به تاسو ګورئ سیرت ابن هشام دویش مقابله شي مبارزي فردن اگر ټولو پیرس د مسلمانانو د نمونو د کافرانو لیکلې په دې دویشتو کې دویش واړه مقابله مسلمانانو وکړي. کافرانو قتل کړو او کافر قتل کړو او دوی په دو معارضو کې علی سے رحمت الله دې دو معارضو کې حضرت حمزه سے رحمت الله دو کافرانو نه قتل کړي نور د بار نور صحابه. حضور علیہ السلام به اعلان کو خپل تورې راويستا زما دا توره به څوک واخلي په حق ادا کولو د دې سره. ټول صحابه تمنا کوي او اذا اخلم رسول الله لو اذا خلق لو اذا اخلم ابو دجانه رضی الله عنه فاصله اے د الله رسول الله تفصیل راکاو کستا د دې تورې حق څه دی؟ وې زما د تورې حق دا دی چې دا په کافر باندې استعماله او په وجنی او مسلمان په نه وجنی کافر ته بشاکی نو د هغه نه بدیخ ته وی وی مال را دا په صحابو کې انتهایی بہادر سره نو حضور علیہ السلام ته وحی وشو په دې وخت چې بالکل استاد توري مستحق هم دا ابو جامع نو دي دې هغه ورکړه او هغه پیدا سي مقابله وکړه چې حضور علیہ السلام په خپل ویل چې ابو جامع بالکل زمانه توري حق ته ادا کافر قتل پدې کې هنده د توري لاندې رااله ابو سفیان خزر بنزل سخزو کې ودام راوستوا اشعار به دې ویل ان تقبلوا نعانق وان تدبروا نفارق فراق الوامق. او نارینو کتاسو د مسلمانانو مخې ته ورځي جنگ کوي موږ تاسو سره معانقي کوو او کچیر د تاسو دې ته شاکوي نو موږ تاسو فریدو موږ تاسو سره خزي دی. دا به په غیرت کې کافران راوستو چې د توري لاندې رااله هغه چې کلو کافر ته اوس او وجه میراشي امداد مې وکړي. ابو دجانه رضی الله عنه جزا لري وجه یو خزه او بل دومره به امداد چې یو کافر ستا طرف ته نه ګوري چې دا مسلمان زنانه د شمن د دې دفاع چې ته دومره به اسری او چې به تا نو وجنم دا د رسول الله توره د خزه نه استعمالو دا بس په سمو استعمالو هغه روان د وفات شو او به چې څونه کسان بدل مخې ته راتله توره استعمالول تر هغه وخت پورې چې دې شهید شو. دا د احد جنگ چې وشو نو اول میدان مسلمانانو وګټه کافر قتل شو نور په تخدید یو طرف بل طرف وار شو. دا 50 کسان چې دلته ناست دي نو په دې کې د خپل امیر ته وایي چې دلته زموږ د پاتې کېدو نو څه ضرورت دی غنیمتونه دي چې غنیمتونه راجمع کړو. هغه وایي موږ ته رسول الله ویلي چې ما د طرف نه اذن نه راغلی راکوزېږي باندې کوزېږي وایي نه د پیغمبر اسلام مقصد تاکید دی حقیقت نه دی نو موږ کوزېږو دی وایي نه اجازت نشته. 38 کسان بغیر د اجازت راکوز شو 12 کسان د سره پاتې شو. خالد بن ولید رضی الله عنه دغه وخت کې مسلمان نو او د کافرانو د سب د میمنی امیر دیو د مشعمی امیر د میسری د اکرمه سبو او د میمنی امیر داو د خپل ملګرو ته ویل هغه طرف نه راځي دی غیر طرف باندې راتاو شو او د شاه د طرف نه مسلمانانو باندې حمله
دا دولس کسان دي ښه متوجي دي خو هغې ډېر زیات دي چې په دوی باندې حمله وکړه دوی خپل تیراندازي وکړه خو دا دولس واړه ټول شهیدان شو او هغې د شا د طرف نه چې په مسلمانانو رال نو د شا طرف یې مسلمانانو وال او په مسلمانانو کې 80 شهیدان شو نو که 50 کسان ټول پاتې وې نو بیا پرې هغې نشو راتلی خو چونکې 12 پاتې شو 12 خپله اوس خو مقابله ونه کړی شوه نو په دې کې مسلمانان منتشر شو نو په دې کې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د حضور علیه السلام دفاع کوله او سینې نیولې وه او دی وایي غشي به زما په سینه لګي او ګزارونه به زما په سینه لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دفاع وکړو تر آخر وخته پورې دفاع وکړه تر دې چې دی شهید شو دی په شکل کې د حضور علیه السلام سره ډېر مشابه نو د کوم کافر د لاسه چې مصعب بن عمیر صاحب شهید شو نو د هغه دا خیال و چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړ هلته لاړ چغې وایي ابو سفیان ته مبارک رسول الله مې شهید کړ هم خوشحاله شو نو دا اواز چې مسلمانانو واورېده چې رسول الله شهید شو شیطان هم په دې کې چغې ویستې الا ان محمدا قد قتل رسول الله قتل شو د مسلمانانو روحونه بالکل ختم شو حوصلې ختم شوې چې رسول الله شهید شوی دی شهیدان شو د روسو طرفه بیا هغې رال نو مسلمانان متفرق شو منتشر شو وتښتېدل د دې نه وروسته ابو سفیان راغی اواز کوي بالقوم محمد دې شهداو دې خلکو کې ژوندی رسول الله شته حضور علیه السلام یې جواب ورکوي بالقوم ابي قحافه صدیق اکبر جواب ورکوي بالقوم عمر بن خطاب پیغمبر سے جواب ورکوي او ظرف دا درې واړه شهیدان شوي که دا ژوندي وي نو دوی به مال اواز راکوي عمر فاروق صاحب د خپل ځان مالک نشو پور ورته وایي او عدو الله دا ټول ژوندي دي او ستا دپاره الله ساتلي دي تا به مرداري او تا دا اواز یې ورته وکړو ابو سفیان د ډېرې خوشحالۍ نه دا وایي دغه چې کوم دی لنا عزا ولا عزا زموږ عزا شته دی ستاسو عزا نشته پیغمبر اسلام یې جواب ورکوي لنا مولا ولا مولا زموږ مولا شته ستاسو مولا نشته دا مکالمې وشوې دی په منځ کې د هغې نه وروسته پیغمبر اسلام اعلان وکړو چې زه ژوندی یم صحابو راجمع شي چې صحابو د اواز واورېده یو نوی روح په دې کې پیدا شو ټول راجمع شو دا ولې الله داسې وکړي لیکې لا تحزنوا على ما فاتکم دلته یو لوی شکست رسېدلی دی صحابه شهیدان شوي دا ځان له غم دی بل طرف ته شته غنیمتونه دی لاس نه ووته ځان له غم دی نو صحابه به ډېر غمجن وو نو چې دا اواز یې واورېده چې رسول الله شهید شوی دی نو زورور مدام غالب وي په کمزور زورور غټ غم په وړو غمونو باندې غالب وي دا مخکني غمونه ټول د دی نه هېر شو دی وی شهدا دې شي وي غنیمتونه دې نه وي خو چې رسول الله ژوندی وي بیا د رسول الله د وفات غم هغه الله د دې نه زایل که په دې چې حضور علیه السلام ورته اعلان وکړه چې زه ژوندی یم او راځئ راجمع شئ نو دا غم هم د دوی د سینو نه الله ویسته ستوماني او ستړې وه لږ ملکې خوب پې الله راوسته داسې جټکه به یې واله هغه ټوله ستوماني ختمه شوه بیا دوباره صحابه منظم شو چې جنګ یې شروع کړ کافر لاړ وتښتېده او میدان یې پرېښود نو جنګ اول کې مسلمانانو ګټلی و اخر کې هم ګټلی و منځ کې عارضي شکست راغی ولې راغی ترک د مرکز راغی او د امر د امیر مخالفت راغی څومره تاریخ چې دی غزوات چې دي خیال کوئ د دې بنیادي مقصد دی چې ته به ګورې زموږ مشرانو غزوات کړي کامیاب شوي راز د کامیابۍ څه چې زه اغزې کوم چې کوم ځای کې شکست خوړلی راز د شکست څه چې د هغې نه اجتناب کوم ځان ساتم قیامته پورې دغه د صحابو غزوات د امت دپاره نمونه ده نو بار بار قرآن پاک کې الله دې ته زورونه ورکوي وخالفتم فی الامر خالفتم تاسو د رسول الله د امر مخالفت وکړه دی چې مرکز به نه پرېږدي او تاسو پرېښودو نو دا نقصان او شکست تاسو ته ځکه رسېدلی دی نو دا سبق شو چې د امیر د امر مخالفت به نه کې که وکړي نو د سرت الهي به ستانه پورته کېږي او د الله امداد به ستانه پورته کېږي نو چې دوباره صحابه منظم شولو نو کافرو شکست وخوړه او دوی وتښتېدل ټول سره د دې چې ظاهر تدبیرونه ټول کړي خو بهر تقدیر شهیدان وشو
نو ابو سفیان دا اعلان مسلمانانو ته وکړو چې دا کوم شهیدان هم تاسو کې وکړو تکلیف تاسو تکلیف در ورسو دا هغه د بدر په مقابله کې شو چې تاسو زموږ سرداران قتل کړو نو موږ تاسو داسې وکړو او الحرب سجال جنگ پوکی دی کله د یو موقف کته او کله د بل نو تیر کال تاسو غالب شوی وي سکل موږ غالب شو لیکن اصل غلبه دا عاقبت او انجام لئی نو انجام مسلمانانو سره کافر تخدیدلی من دا جنگ